محترم کم کس چې روزدار ته د روزمات د فار خوراک سکات قجوري وغیرہ ورکی په احادیثو کې د دې ډېر زیات اجر راغلی دی بلکې محدثینو په دې باندې مستقل بابونه لیکلي دي د ترمذی شریف حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي څوک چې روزدار ته روزمات ورکی نو دته به هم د هغې روزې هومره ثواب میلاویږي خو د هغې روزدار په ثواب کې به هیڅ کمی نه راځي بل حدیث کې راځي څوک چې په روزدار باندې حلال خوراک سکاک وکړي نو داسې کس ته فرښتې او حضرت جبرائیل علیه السلام د مغفرت دعا کوي بل محترم په دې باندې ډېر انعامات میلاویږي څوک چې روزدار ته خوراک ورکړي الله جل شانه به ورته د دې په عوض کې درې انعام ورکړي اول الله جل شانه به ګناهونه معاف کړي یعنی مغفرت به ورته الله جل شانه وکړي دویم د جهنم نه به ورته ازادۍ ورکړي یعنی د جهنم د اور نه اخلاص کی او دریم د هغه د روزي عمر ثواب به ورته میلاو شي محترم بعض خلک روزدار ته د روزمات د فارس شیز ورکی بیا ورته وایي ته په دې شیز باندې روزمات په دې سره د مقصد دا وی چې کړه د زما په دې سيزونو باندې روزمات کی نو ماته به هم د روزدار عمر ثواب میلاو شي خبردار محترم د دې وینا هیڅ ضرورت نشته دی ځکه الله رب العزت ډیر رحیم کریم ذات دی څوک چې روزدار ته د روزمات د فارس شیز ورکی او هغه په دې سره روزمات کی یا د خوراک په منځ کې وخوري یا په اخر کې وخوري په دې ټولو صورتونو کې ورکون کې ته د روزدار د روزي عمر ثواب ملاويږي لہذا روزدار ته د څور کول په وخت کې دا ویل ندی پکار چې ته به خامخا زما په دې سیس باندې روزماتې بلکې کته روزدار ته سیس ورکو څومره ثواب چې د روزدار کیږي الله جل شانه به عمر ثواب ته هم درکړي لیکن د روزدار په ثواب کې به هیڅ کمی نه راځي بلکې الله جل شانه به روزدار ته پوره ثواب ورکړي